السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د پاکستان واقعیت او صورتحال چې کومه ده دا ډېر زیاته فیصله کن مرحلې ته داخل شوی دی او دا فیصله کن مرحله چې کومه دا بالکل زمونږ مخامخ ته چې ډېر زر به چې کومه د دې فیصله به وشي، خو چې کله دا فیصله کن مرحلې ته نږدې شو نو د چغو اوازونه چې کومه دي دا راتلل شروع شو او دا چغو اوازونه چې کومه دي دا مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی هغوی شروع کړلي او هغې هم یو پریس کانفرنس کړی دی. خو د مولانا سره چې کومه دی جات عمره د طرف نه چې کومه دی د هغه ځای نه هم ډېر زیاتې چغې چې را روانې دي او د دې سره سره استحکام پاکستان پارټي چې کومه ده هغه په چغو کې د هېچا نه شاته نه ده او هغې هم چې کومه دی د دې سره ډېرې زیاتې چغې وایي. د دې په حوالې سره زموږ سره ډېر اهم معلومات دي. دا معلومات چې کومه دی یو به زه ستاسو مخې ته ږدم او د پاکستان عوام چې کومه دي دوی چې مخې ته روان دي او وکټري چې کومه ده کامیابي به د دوی وي او بالکل دوی د کامیابۍ آخري حد ته یعنې بالکل ورنږدې شوي دي. د پاکستان عوام چې کومه ده د پاکستان جمهوریت چې څومره دی د پاکستان عدلیه چې کومه ده دا بالکل د کامیابۍ طرف ته ور روانه ده او بالکل ورنږدې شوې ده. خو د دې په منځ کې یعنې مخې ته څه رکاوټونه را روان دي او هغه رکاوټونه چې کومه دي هغه رکاوټونه په هغه وخت کې راغلي دي چې کله دا درې فیصلې راغلي دي او دا درې فیصلې چې کومه دي د چیخ او پکار یعنې د خلکو په هغه چغو کې نوره هم اضافه کړله. کله چې د اسلام آباد د های کورټ نه دا فیصله رااله چې د سایپر دا کیس چې کومه دا د ودرولی شي ځکه چې په دې کې عدالتي خلاف ورزي کېږي، د عدالت د حکم خلاف ورزي کېږي او دای کې غیر عیني او غیر قانوني داسې کارونه شوي دي چې د هغې تاسو تصور هم نشئ کولی. دویمه فیصله چې کله د پېښور های کورټ نه رااله او پېښور های کورټ دا فیصله وکړه او دا حکم ورکړه چې د بلې نشان چې کومه د ادارې پاکستان تحریک انصاف ته واپس شي او دا رنګې دي د انټرا پارټي الیکشن چې کومه د پاکستان تحریک انصاف دی دا دې قبول کړی شي او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې کومه دی سسپینډ کړه یعنې دا یې ختمه کړه او باقاعده طور باندې جنوري یو تاریخ چې کومه د فیصلې له د سماعت له دوباره ورکړو. د هغې نه بعد الیکشن کمیشن چې کومه ده د هغې اجرا کېږي او د هغې نه بعد چې کومه ده دوی خاموش کینی او په دې سوچ کې ځي چې آخر څه به کول کېږي ځکه چې فیصلې را روانې دي او هغه فیصلې را روانې دي چې کومه الیکشن کمیشن نه غوښتلې یا چې کومه پی ډي ایم نه غوښتلې او دا خو د پاکستان تحریک انصاف په حق کې دا فیصلې را روان دي. نو د هغې نه بعد چې کومه ده د الیکشن کمیشن چې کومه ده یو اجلاس کېږي، بیا د هغې نه بل دویم اجلاس کېږي، بیا چې کله دریم اجلاس وشي نو په هغې کې دا فیصله وشي چې د پېښور های کورټ دا فیصله چې کومه ده دا موږ نه منو. د دې نه مخکې دوی خاموش ناست په دې سوچ کوو چې اوس څه کول پکار دي او بیا دارنګې دوی د دې نه دا انکار وکړي چې دا فیصله موږ نه منو او چې کومه حکم دا کېږي چې الیکشن چې کومه ده دا د صفا او شفاف وکړه شي. یعنې دا فیصلې مخکې هم راغلي وي او دا د اعلی عدلیه یعنې د سپریم کورټ د طرف نه راغلي وي هغه هم دوی نه وي منل او په هغې باندې دوی هېڅ قسمه چې عمل نه و کړی او چې کومه فیصله راځي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف خلاف وي نو هغه دوی زر ختموي او چې کومه فیصله راځي چې په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته فایده وي نو هغه کوشش کوي چې هغه ډیلی کړي او هغه چې څومره لرې تللی شي چې هغه دوی لرې بوځي او پرولانګ یې کړي. څرنګه چې جسټس باقر نقوي صاحب چې کومه دی هغه یو فیصله کړې وه چې ریټرننګ افسران چې کومه دي او ډسټرکټ ریټرننګ افسران چې څومره دا به د بیروکراسي نه نشي اخیستلی کېدی نو په هغې باندې دوی سټی اډر واخیسته او هغه یې فردر یو لار بینچ ته ولېږلو او چې کومه ده چیف الیکشن کمیشن چې کومه ده او د هغې سره چې نور څلور کومه چیف دي د صوبو هغې ټولو چې کومه ده الیکشن یې چې څه کړه دا یې پوسټپانډ کړو او دا پروسس یې چې کومه ده دا یې ودرولو. بیا چې کومه ده سپریم کورټ ته مجبورن چې کومه ده انټروین کېدل پکار شو جوړ شو او سپریم کورټ پای کې بیا انټروین وکړو د هغې نه پس چې کومه ده هغې په هغې باندې ایکشن واخیستو او بیا هغې ته ویل چې تاسو درخواست جمع کوئ. بیا هغې درخواست جمع کړو چې درخواست یې کله جمع کړو بیا سپریم کورټ چې کومه ده 8 فروری چې کومه ده د عام انتخابات دپاره ورځ ورکړه. د هغې نه بعد چې کومه د بلې نشان دی د هغې په حواله سره او بیا د انټرا پارټي الیکشن چې کومه کله دم یې قرار کړی و پېښور های کورټ چې دا فیصله کله راله نو دا دوی ویل چې دا صحیح نه ده او دا هر څه کېده خو د دې باوجود هم دوی چې کومه ده دا درې ونه فیصلې رالې خو د دې باوجود هم دوی 3 ورځې خاموش وو خو 3 ورځې پورې بالکل خاموشي وه هېڅ طرف نه آواز مواد نه راته خو یو دم پته نه لګي چې کوم طرف نه دوی ته فون راغی او یو دم چې کومه ده الیکشن کمیشن چې کومه ده هغه هم راپاڅېده او مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه ده هم متحرک شو او هغې هم یو پریس کانفرنس وکړو. معذرت غواړم پښتانه په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې کله موږ د مولانا فضل الرحمن صاحب نوم اخلو خو دا هغه ګن دی چې دا به د
د پښتنو د سر نه کله هم نه درې کیږي. نه د والد صاحب چې کوم هغه هم همیشه به هغه کار کوي چې کوم کې به پښتنو بې عزتي وه، په کوم کې به د ملک بې عزتي وه، د ملک لپاره به نقصان و. دارنګې دوی اوس هم حق کار کوي چې دوی همیشه ورک پرېښود چې کله یو داسې کار وي چې پای کې سنسنه خیز وي، پای کې نقصان وي، نو د هغې لپاره دوی استعمالولی کېږي او دارنګې دوباره دوی چې کوم دی د دې کار دپاره منتخب کړی شو. الیکشن کمیشن چې دی هغه وویلی مولانا فضلالرحمن صاحب چې الیکشن کمیشن چې کوم دی د آزاد نه دی. دوی ځکه چې دوی د سپریم کورټ دوی ته وینا وکړه چې تاسو پټیشن چې کوم دی دا دایر کړئ، د هغې نه پس دوی پټیشن دایر کړو او د هغې نه بعد چې کوم دی 8 فروری چې کوم دی دا هم الیکشن کمیشن دا تاریخ ورکړی دی. دا خو سوري سپریم کورټ دا تاریخ ورکړی دی، الیکشن کمیشن دا تاریخ نه دی ورکړی. نو ځکه د دې د وجې نه چې د الیکشن کمیشن دی دا آزاد نه دی، دا به څنګه چې کوم دی صاف او شفاف الیکشن په ملک کې وکړي. چې یو کس آزاد نه دی نو هغه به څنګه آزاد کار وکړي. بیا د بلې په الیکشن په حوالې سره دوی ویلې چې د بلې دا نشان چې کومه دا د الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف نه واپس والی او د پېښور های کورټ دا فیصله چې کومه دا د قلعهدم وګرځوي. بیا دوی چې کومه یو نوی توپان او یو ګن چې کومه د خورولو لپاره دا کوشش کوي او د دې لپاره چې کومه مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه دا بهترین اپشن دی. دارنګې وایي چې څنګه خربوزه چې کومه وایي دغه شان خپل رنګ نیسي، دارنګې شهباز شریف صاحب هم د مولانا فضلالرحمن صاحب سره په پی ډي ایم کې وخت اړولی دی، نو هغوی هم دا رنګ نیولی دی او هغه هم د دې نه شاته نه هغه هم راغی او هغوی ویل چې پېښور های کورټ یعنې صوبایي های کورټ چې کومه دا څنګه دا فیصله کولی شي او دا خو د پوره ملک مسله وه. نو دا دوی هم یو ډرامه شروع کړله چې څنګه په د پوره ملک مسله وه، یار د یوې پارټۍ مسله ده، یوې پارټۍ نه تا نشان اخیستی دی او 174 پارټۍ چې کومه دي 104 پارټۍ چې کومه دي د هغې نه ته نشان واپس نه اخلي او ته چې کله پېښور های کورټ فیصله ورکړي ته وایي چې دا خو د پوره ملک فیصله وه او دا څنګه یو های کورټ کولی شي او بیا یې صوبایي های کورټ کولی شي. بیا هغې ویل چې پېښور های کورټ چې کوم دی په هغې باندې دوی ډایرکټ یعنې پرسنلي په هغې باندې هم اټیک کړی دی شهباز شریف صاحب او دا یې مطالبه کړله چې د پاکستان تحریک انصاف نه د بلې دا نشان واپس واخیستلی شي. جهانګیر ترین صاحب چې کوم دی ته به موږ بیچاره هم ویلی شو او غریب ورته هم ویلی شو ځکه چې دا جذب دا وخت کې چې په کومه حالات سره دی چې څرنګه استعمالېږي نو تاسو به حیران شئ چې دا څنګه استعمالېږي. نو هغې هم ویلې چې د پېښور های کورټ دا فیصله چې کومه دی زه مذمت کوم او په ججز باندې هم دوی خپل ښکلی تنقید کړی دی او د دې سره سره چې کومه دی کوشش کوي چې یو مومنټم جوړ کړي او هغه مومنټم چې کومه دی مخکې راتلل غواړي، پریشر اچول غواړي چې پریشر واچي او بیک ډور چې کومه دی یو بل سره رابطې هم کړلې او په هغه رابطو کې دوی ته دا ویلی شوي دي که چېرته تاسو چې کومه شور ونه کړو او تاسو هر طرف نه شور شروع نه کړو نو میا صاحب چې کومه دی به واپس لندن ته لاړ شي او هلته به په ارام سره او دی او د مزید ژوند چې کومه دی به خپل هلته په ارام سره تېر کړي. خو د مزې کار په دې کې داسې وشو دا ډېر زیات انټرسټینګ خبره ده او د سوچ خبره هم ده چې اول فیصله راغله نو د میا صاحب په صحت کې داسې لږ غونډه کې کمي راغله، چې دویمه فیصله راغله نو د میا صاحب په طبیعت کې چې کومه داسې لږ ډېره شانته یعنې که صحت یې پسې ور ناساز شو، اول طبیعت کې لږ فرق راغلی بیا یې پسې صحت لږ ناساز شو او چې کله دریمه فیصله راغله نو میا صاحب چې کومه صحت او طبیعت چې کومه دا دواړه خراب شو، بالکل کېناستو او دې پورې ورسېده چې میا صاحب چې کومه دی میا نواز شریف صاحب چې کومه دی هغوی یو اجلاس چې کومه دی هغې هیډ کولو هغه اجلاس هم منسوخ کړو، په هغه اجلاس کې حصه وانه خیسته ځکه چې دوی ته واپس لندن تللی هلته دوی ته دا اندازه وشوه چې اوس خو به دوی لندن ته واپس ځي ځکه چې درې ونه فیصلې رالې او درې ونه د دوی په خلاف رالې او د پاکستان تحریک انصاف په حق کې رالې، نو اوس به دوی په هر حالات باندې چې کومه دی لندن ته واپس ځي نو د هغې لپاره د دوی څه بهانه پکار و. نو او بهانه دا و چې د هغوی طبیعت چې کومه دی دا ناساز کړی شو. بیا د هغې نه پس میا صاحب طبیعت چې کومه دا ډېر زیات خراب شو او د دې خرابېدو سره اچانک چې کومه دی د مزې کار دا وشو چې یو پټیشن هم تیار شو چې څرنګه د دوی طبیعت خراب شو دارنګې په دغه ټیم کې یو پټیشن چې کومه دی دا تیار کړی شو او دا پټیشن چې کومه دی دا په سپریم کورټ کې هم جمع کړی شو. په اوري طور باندې چې کومه دی سماعت دپاره هم د پټیشن چې کومه دی دا تیار کړی شو او د دې نه بعد چې کومه دی په دې به سماعت هم کېږي او د دې سماعت دغه به چې کومه دی هیډ به څوک وي چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب به وي او دوه نور ججان به یې ورسره چې یو جج زنانه به وي هغه به د پېښور نه وي او دویمه چې کومه دا به د سیند نه وي. په دې چې سماعت کې به چې دی جسټس اطهر امین الله صاحب چې کومه دی دا به د دې بینچ حصه نه وي. کېدای شي چې دوی په چوټۍ باندې وي، کېدای شي چې دوی بیمار وي یا د هغې بل څه وجه وي، دا به مونږ ته بعد کې پته لګي چې د څه وجې نه دوی د دې حصه نه دی.
کې داسې وشو چې کله دا فیصله رااله چې سایپر کیس چې کومه دا الټا شو او دا ویل شو چې دا سایپر کیس چې کومه دا ټرایل سایپر کیس دا کوم ټرایل چې کوم روان دي دا غیر قانوني دي ځکه چې په دې کې هر هغه غیر قانوني اقدامات کیږي چې د کومې مونږ تصور نشو کولای. نو دا غیر بعد چې کومه د میا صاحب طبيعت کې نور زیاته اضافه رااله دا غي طبيعت چې کومه نور هم خراب شو. دا غیر بعد چې کومه د بار اسوسییشن په حواله سره کومه ګورو نو د دې چې کومه ډېر کلیدي کردار وي د ملک په حالاتو کې یا د ملک په بهترۍ کې نو بار اسوسییشن چې کومه دی هم میدان ته راغلي دي او هغه ویل دا کومه گرفتاریان چې کیږي د نور مزید بند کړی شي او څومره چې تاسو کولای شئ تاسو وکړئ مزید چې کومه دا گرفتاریان دي نه کیږي او کله چې شاه محمود قریشي صاحب گرفتاراو یعنی عدالت حکم کړو خو هغه باوجود چې دی گرفتاراو په هغه ورځ باندې د میډیا زیات فوکس چې کومه په شاه محمود قریشي وو او په هغه ورځ باندې تایید کنندگان چې کوم دي یا تجویز کنندگان چې کوم دي هغه ټوټل چې کوم دي هغه په پوره ملک گرفتار کېده. شاه محمود قریشي صاحب چې کوم په هغه د تشدد معامله هم مخې ته راغله او عدالت ته دا ویل شو چې پولیس او هغه کوم بالخصوص چې کوم اس ایچ او صاحب دا هغه په حواله سره چې هغه چې کوم په شاه محمود قریشي صاحب باندې تشدد کړی نو د بار نه انټرنیشنلی او انټرنلی دواړه طرف نه چې کوم په پاکستان باندې ډیر زیات پریشر راغی نو هغه پریشر د کور کولو د لپاره چې کوم د یو نوې چال شروع کو او هغه چاله دا شروع کړي بیا مولانا فضل الرحمن صاحب استعمال کو او مولانا فضل الرحمن صاحب چې د الیکشن کمیشن چې کومه د آزاد نه غوړي ځکه چې د 8 فروری دا کوم تاریخ چې کومه د الیکشن کمیشن نه دی ورکړی بلکې دا تاریخ چې کومه د سپریم کورټ ورکړی دی او دا ټوټل د پیډیم چې کومه دا رايوځای شو او دوی ول چې په هر حالات باندې د وست پاکستان تحریک انصاف نه د بلې د نشان چې کومه د دې واپس واخیستل شي او دوی خپل کې یو اتحاد جوړ کو او دوی ول چې عدلیه چې کومه د منافقت کوي نو اوس موږ داسې یو کار وکړو ځکه چې د منافقت د عدلیه د ختمول پکار دی نو د دې لپاره موږ به داسې کار وکړو چې د چیف الیکشن کمیشن چې کومه دی به استعفا ورکړي نو د هغې نه بعد چې کومه زموږ لپاره به حالات بهتر شي خو دا دومره ساده او اسانه خبره نه وه هغې ورته وویل چې زموږ د وجې نه ستاسو کار نه اسانېږي تاسو زموږ په نوکرۍ پسې من خلی مهرباني وکړئ تاسو بل ځای نه ځان ته څه لاره پیدا کړئ او د هلته نه دا کار وکړئ نو د هغې نه بعد چې کومه دی چې کومه بیا نورې طریقې چې کومه دي د هغې اپناولو کوشش دی شروع کړو د پی ډي آی ترجمان چې کومه دی د هغه هم سټیټمنټ راغلی او ډېر سخت سټیټمنټ د هغې راغلی دی هغه ویلي چې وایس چیرمن شاه محمود قریشي صاحب باندې چې کومه تشدد کړی شوی دی د هغې زمینداران چې کومه دي د هغې خلاف د سخت اکشن واخیسته شي په هغه زمیندارانو کې چې کومه د آی جي پنجاب صاحب دی آی جي جیل خانجات صاحب دی چیف سیکرټري صاحب دی چیف سیکرټري پنجاب چې کومه ډیپټي کمشنر راولپنډي دی او هغې ویل چې په تشدد کې چې کومه پولیس اهلکار دي د هغې خلاف د مقدمه درج کړی شي د هغوی دوی مطالبه کړله مزید هغوی ویلي دي چې 15 مرتبه چې کومه دوی د پارلیمنټ رکن منتخب شوی دی 2 دفعه چې کومه دوی وزیر خارجه پاتې شوی دی او پاکستان مقدمه په دنیا کې لړاوه کړله یعنې په دنیا ته پاکستان چې کومه مقدمه ده د هغې مخې ته کېښودله او د دې سره سره چې کومه دوی دا هم ویلي دي چې دا دوی مین هیډلینګ کړی دی او چې دا درست نه ده دا ښه خبره نه ده لهذا د سایپر په بنیاد مقدمه کې عدالت چې کومه منظوري ورکړ وه خو د هغې بعد چې کومه جان بوجھ کر چې کومه شاه محمود قریشي صاحب چې کومه د تشدد نشانه جوړ کړی دی. زه ذاتي طور په دې باندې ما ذاتي طور سوچ دا دی چې دا چې کومه دا نشانه دی شاه محمود قریشي صاحب نه دی ګرځولی بلکې د سپریم کورټ ګرځولی دی او سپریم کورټ ته په دې باندې سخت اکشن اخیستل پکار دی چې آخرکار په پاکستان کې دننه د عدلیې ولې قدر نه کیږي د عدلیې حکم ولې نه منلی کیږي اخر د دې شاته څه مسله ده نو سپریم کورټ ته په دې باندې سخت اکشن چې کومه دا اخیستل پکار دی. ترجمان پی ټي آی چې کومه د هغې یو بل سټیټمنټ هم جاری کړی دی او هغې دا سټیټمنټ کوم د پېښور های کورټ په حوالې سره چې پېښور های کورټ چې د الیکشن کمیشن او د عدلیې د مداخلت په حوالې سره دی دا سټیټمنټ جاری کړی دی او هغې ویلي دي شهباز شریف صاحب چې کومه مولانا صاحب چې کومه او جهانگیر ترین صاحب چې کومه دیو په الیکشن باندې د لاهور های کورټ چې کومه د الیکشن سره دیو ملاو شو دي او د پېښور های کورټ په ججز چې کومه په هغې باندې دیو ډایرکټ چې کومه اټیک کوي او صرف های کورټ باندې نه کوي بلکې په ججز باندې پرسنلی دیو هم اټیک کوي. پیپلز پارټي چې کومه دا هغې همیشه دپاره د هغې یقین دی او هغه په دې باندې یقین ساتي چې دا چې کومه یو جمهوري پارټي ده او په جمهوریت باندې دیو یقین ساتي نو هغې د پی ډي ایم نه تاسو مخکې یاد هم وي چې هغې مخکې هم ځان د پی ډي ایم نه جدا کړی و او په دې حالاتو کې هغې هم د پی ډي ایم نه ځان جدا کړی دی. هغه وایي چې پاکستان کې جمهوریه عمل پکار دی او د هغې دپاره ضروري دا ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه په الیکشن کې حصه هم والي
او د بلې نشان چې کومه ده دا هم پاکستان تحریک انصاف ته واپس شي یا چې کومه د بلې نشان دي ته واپس کړی شوی چې دا برقرار وساتلی شي. افواج پاکستان کور کمانډر یو اجلاس شوی په هغې کې دوی دا فیصله کړې چې دوی په 8 فروری چې کوم الیکشن کېږي هغې ته به دوی سیکورټي فراهم کوي او د پاکستاني افواج چې څومره جوانان دي هغه به خپل پرایز چې کوم دی هلته ادا کوي. نو د هغوی طرف نه هېڅ قسمه مسله نشته چې کوم ځای کې د سیکورټي ضرورت وي هلته به افواج پاکستان جوان به هلته موجود وي. خو دا هر څه چې کومه دی هر یو سړی دونه کمپرومایز کوي خو د هغې باوجود هم چې کومه ده دوی دا کومه پی ډي ایم پارټي چې کومه ده دوی د یو نوې ګن دپاره چې کومه ده دوی کوشش کوي او دوی کوشش دا دی چې دوی وایي چې پاکستان تحریک انصاف نه د بلې دا نشان به واپس واخیستلی شي او عمران خان صاحب ته به د بلې نشان واپس نه ورکولی کېږي او د سپریم کورټ رجسټرار چې کومه دی هغه صرف دا ویل چې په 2 جنوري باندې به د دې سماعت کېږي لکه څرنګه چې تاسو ما مخکې ویل چې دوی یو پټیشن دایر کړی دی په سپریم کورټ کې او هغوی دا وینا د اوس نه شروع کړله چې دا بله به چې کومه دا به مونږ واپس اخلو او په هر حالات باندې بیلو او د دې سماعت سربراهي به کوي چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب د پېښور نه به وي جسټس هلالي صاحب به وي او یو جسټس صاحب به وي د سند نه. الیکشن کمیشن اف پاکستان د جانب د طرف نه چې پېښور های کورټ کوم اډر د انتخابي عمل په عدلیې کې په مداخلت سره چې پاکستان تحریک انصاف ترجمان ویلي دي چې الیکشن کمیشن چې کومه عدلیه کې غیر ذمہدارانه او غیر سنجیده بیانات ورکوي وای موږ چې کومه د دې پر زور مذمت کوو او الیکشن کمیشن چې د دستور مطابق چې کومه وخت ورکړل شوی د شفاف انتخابات عیني ذمہداري کې دوی ناکام کړل شوي دي او دوی چې کومه اوس په عدالتونو باندې حمله آور شو دي او د ملک د ټول نه غټ جماعت چې کومه هغه د الیکشن نه د بهر کولو کلیدي کردار چې کومه د الیکشن کمیشن ادا کوي او اوس چې کومه ده الیکشن کمیشن چې کومه د دې د توپونو هغه مخلوق چې کومه ده هغه د سپریم کورټ طرف ته ده او دوی وایي چې الیکشن کمیشن چې کومه یو مخصوص سیاسي جماعت چې کومه د هغې علایکار جوړ شوی دي او بحیثیت پاکستان تحریک انصاف چې کومه د تېر شوو 2 کالونو رئیس ته چې کومه دا د دوی د تعصبانه او جانبدارانه رویې چې کومه شکار دي او وایي دا د هېچا نه پټ هم نه دي. وایي چې کومه دی په لندن پلان مطابق چې کومه دی دوی بھرپور کوشش کوي او وایي د لندن پلان مطابق چې کومه دی دوی پاکستان تحریک انصاف ته لیول پلینګ فیلډ هم نه ورکوي او انتخابي نشانتي واپس د اخیستلو غیر عیني او غیر اخلاقي خربه چې کومه ده دا هم دوی استعمالوي او الیکشن کمیشن چې کومه د کاغذات نامزدګي جمع کولو په عمل په دوران کې امیدواران چې کومه د هراسه کړو هم دي او وایي د هغې شواهد چې کله په منظر عام باندې راغله د هغې بعد چې کومه د الیکشن کمیشن داسې خاموش پروت دی او داسې خاموش ودرې او داسې خرناټې وایي اخلي که نه لکه دوی چې د مولانا عبدالرحمن صاحب شانته بې حسابه لسي څکلي وي او پراته دي او د خراټې علي او د خوب ورته هېڅ قسمه اندازه نه لګي چې دوی څومره خوب کړی دی او څومره نه دی کړی چې آخر په ملک کې څه روان دي او څه نه دي روان. مزید هغوی دا ویلی دي چې عدالت عظما چې کومه ده هغه په الیکشن کمیشن چې کومه عدلیه باندې کومه توهین امیز نوټس چې کومه ده دا دې واخلي او وایي دا اداره چې ده فوراً د دې نه جواب طلب کړی شي. دا خبرونه لا روانو چې شهباز شریف صاحب چې کومه هغې په میدان کې رالی او هغې چې کومه هغې سره مولانا عبدالرحمن صاحب هم رانګی جهانګیر ترین صاحب هم رالی او دوی چې کومه بھرپور چې کومه مذمت یې وکړو او د پېښور های کورټ باندې ډېر زیات الزامونه ولګول او دا الزامونه صرف په پېښور های کورټ نه بلکې پرسنلي په ججانو باندې هم ولګول. نو د هغې په خلاف تحریک انصاف چې کومه هم یو سخت بیان چې کومه جاري کړی دی د هغې څه حصه زه ستاسو مخکې ته په ټوټل بیان تاسو ګورئ تاسو هلته نه دا غون ویلی شي. هغې ویلي چې پېښور های کورټ کې چې معزز ججز څومره دي دوی د هراسه کولو دوی منظم پلان جوړ کړی دی او موږ د دې شدید مذمت کوو د ریاستي ادارې بالخصوص د عدلیې باندې چې څوک هم بد نظر لري هغه ګروپ او چې کومه د انصاف بچ کوچ چې کومه علامتونه اوس هم په نظر باندې راځي نو په هغې باندې وایي دوی حمله آور شوي دي. وایي چری بلاسم چې کومه د چابۍ د کلونې والا په شان ته یو چابي ده او چې هغه په یو خاص یعنی مخصوص عدلیې په باندې چې کومه نو دوی تنقید کوي. نو د بل ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.